زمونږ هم طاقت ټول طاقت او ځواني او زور هغه زمونږ نه د دنیا په ګټلو کې لاړ، هغه زمونږ نه په ګناهونو کې لاړ، هغه په فحاشیو کې ختم شو، هغه په حرامو کې ختم شو. څه ځواني زمونږ پاتې شو. موږ د الله دپاره په ځواني کې کړي څه دي؟ څه موږ تا کومه غټه قرباني، ما ته یو کس خپله قرباني ذکر کړي چې کوم ځوانان ناست دي، تا په دې ځوانۍ کې د الله دپاره کومه قرباني ورکړې؟ یا کوم چې بوډاګان شوي دي دوی دې ما ته د ځوانۍ یو قصه خپله باتوري بیان کړي چې دوی په ځوانۍ کې د الله دپاره داسې کړي دي. ځوانان خو نن سبا چې په کوم طرف روان دي نو حیران به شي ورته. د امت ځوانان بیا خصوصا د پښتنو ځوانان ډېر په کږه وږه روان دي او زما سره غمي او الحمدلله ثم الحمدلله. زه دا دې ځای کې چې ناست یم که نه او دا بیان کوم یا بل ځای کې کوم یا څه لیکل کوم هر څه کوم ورب الکعبه په الله مې دې قسم چې دا د دې امت او د خصوصا د پښتنو د خیرخواهۍ دپاره لیږی یم. یعنې دې په دې زه نور څه هم کولی شم. او یو سړی وي یعنې زه دین نه زده کوم ماله خوب راځي، دا خوب ماله هم راځي. زما وي بچي دي زما هم بچي دي، زما وي شهوت دی زما هم شهوت دی، زما کارونه دي زما هم کارونه دي، زما بهر ته وتو ته زړه کېږي زما هم زړه کېږي، زه ستړی شم زه هم ستړی کېږم. خو دا ټول هر څه د دې نه بعد چې الله رانه راضي شي د دې نه بعد د امت خیرخواهي ده خصوصا د پښتنو. ځکه د حالاتو ته ګورم او سخت پې خفه کېږم. وختي مې یو خبرې ته سوچ کو او دا خبره زما ورسوئ مخکې چې څومره رسولی شي. ما دې خبرې ته سوچ کو چې اسې زموږ د دې پښتنو څه حال دی. موږ خو ډېر شاته تللي یو. څنګه؟ یعنې راشه د پښتنو سوشل میډیا وګوره. سوشل میډیا کې هغه کسان وګوره چې پښتانه ډېر ګوري، یعنی داغه متابعین، داغه محبین، داغه فالوورز چې ورته انګلیش کې وایي، عربۍ کې ورته متابعین وایي. پښتنو کې دي پښتو کې یعنی داغه کتونکي او داغه لوستونکي چې دا ډېرې ده. وګوره دې ته غوږ کولاو که او د حقیقت نه که ځان پټې او یا د حقیقت پټې نو دا بیا ته ځان په زور قمقل کې. زمونږ د پښتنو د معاشرې مشهور خلک چې ډېر کتی کېږي په سوشل میډیا باندې او د هغوی نه فایدې اخیستی کېږي، یا به ډمه زیناکاري، یا به ډم زیناکاري، یا به لیونۍ. ګوره د پښتنو عقل ته، یا به لیونۍ، یا به معذوری، یا به په دروغو باندې خلک خندي، یا به کرکټي، یا به فوټبالي، یا به مسلمانان یری د هغوی سره به مذاقونه کوي، مسلمانانو پورې به خاندي، او یا به د ملکونو په سطحه باندې د افغانۍ دی او د پاکستانۍ دی او د دوی منځ کې څه روانه ده مبارزه. او څه وایي چې کله خبرې کوي وایي طرفینو ته چې کوم مبارزین دي، مبارزین نه دا شین اسمان. مبارز څه ته وایي؟ ته مبارز دلته ناسې کنځلې کې پښتنو ته د هغوی مور خور کنځي، هغوی ستا مور خور کنځي، ته دې ته مبارزه وایي. دا مقابله روانه ده. کوم قومونه چې مخکې تللي دي که نه، تاسو ته وایم چې د هغوی څوک ډېر ګوري په سوشل میډیا باندې، غوږ ورته کېده. کوم قومونه چې مخکې تللي دي، عالم چې قرآن او حدیث ورته ښیي د ده اورېدونکي به ډېري لیدونکي به ډېري. ډاکټر چې خلکو ته فایدې ورکوي، ویډیوګانې جوړوي، خلکو ته مسلې بیانوي، اهمي د ده متابعین به ډېر. هسې ما ته وښایه د پښتنو کې کوم ډاکټر مشهور دی چې خلک ډېر ګوري؟ تاسو د کوم ډاکټر مسلې ډېر ګوري؟ تاسو ته د بار خو پرېږده، بار خو تاسو به لا پکې ښیې که نه. تاسو د کوم ډاکټر صاحب مسلې ډېرې ګورئ چې فایده چاري؟ کوم قومونه چې مخکې تللي دي هغوی کې انجینیر کله مشهوري، انجینیر یا ساینسدان یا مشهور تاجر چې خلکو ته د تجارت لارې ښیي، د دنیا د ګټلو طریقې، یا داسې سړی چې هغه معاشرې دپاره
ښه پیغامات ورکوي هغه مشهوري او یا یو عالم مشهوري. اوس ما څو کسان ذکر کړو 5 قسمه کې تقریبا علما، ډاکټران، انجینران، ساینسدان او ښه پیغامات د معاشرې دپاره. څو قسمه خلک شو؟ 5. نور هم دي خو هسې دا ما یو څو ذکر کړو. په دې 5 کې ما ته ووایي چې پښتنو کې کم یو مشهور دی؟ تاسو کم یو ډېر ګورئ پښتنو کې؟ کم یو ته تاسو ډېر پراته یې؟ یو سړی به ما ته دا ووایي چې یاره ته څه د علماو خبرې کوې او علما ګورې. زه نه ګورم علما، نه مې لګي د دې اوږدو بیانونو سره او نه مې لګي دې خبرو سره. زه صحیح ده، زه ته د یوازې دین خبره نه کوم چې دې ورسره نه لګي، د دین هم تا سره نه لګي، غم یې مه کوه. او چې دې زموږ سره نه لګي زموږ د سره هم نه لګي. خو تا ته دا وایم چې دنیا نه خو راشه که نه، د یو ډاکټر پاڼه ګوره، ویډیوګانې ګوره، انجینیر له راشه، ساینسدان له راشه، بل داسې پوهه کس له راشه، د معاشرې یو فعال کس له راشه چې هغه معاشرې له فایده ورکړي. ها لکه اوس مې دنه تپوسونه شروع کړو چې کم ډم مشهور دی، نو څو کسان به یې نومونه راته ووایي، هغه به یو به نه وي. کومه ډمه مشهوره ده، کم اجرا مشهور دی، کم لیونی مشهور دی، کم معذوره مشهور دی، کم د دروغو خلق چې په دروغ خاندي هغه مشهور دی، کم فحاش مشهور دی، کم کرکټي مشهور دی، کم فوټبالي مشهور دی. دا ټول به راته شروع وکړي، دا ټول هغه ته پراته دي. هسې دا قوم به مخکې لاړ شي چې یو قوم د یو قوم مشهور دی، دا کوم چې ما ذکر کړو، دا قوم مخکې نشي تللی. دله زه لیکل در کوم، ته دا ترقي یافته خلک وینه، که هغه عرب دي او که هغه د عجم دي، او په عجمو کې بیا د انګریزان دي، که هر څوک دي. تاسو ته دا پته شتې؟ ډېر تعجب کې به لاړ شي اګر که دا خبره اوږده شي، څه خبره نه ده. دا موبایل دي انګریزانو راویستی دی، جوړ کړی خو دوی دی که نه، او دوی ډېر نه ګوري. دا موبایل راویستی دوی دی او دوی ډېر نه ګوري، صرف خپل کار پې کوي، اهم کار، ضروري کار. کله نه کله وکړو څه خبره نه، خو د دوی نصایح او نصیحتونه وګوره په انټرنیټ کې، سرچ وکړه ویې ګوره چې دوی د دې په باره کې څه وایي. ډېر کتو کې دا نقصان دی، ډېر کتو کې دا نقصان دی. ګورئ د دې دپاره، د تجارت دپاره، د تعلیم دپاره، د مخکې تلو دپاره، دا د هغوی کار دی که نه؟ ها زموږ سره چې ځوانانو سره لیپټاپ په کور کې پروت وي، لیپټاپ، په دې لیپټاپ کې به دی څه ګوري؟ اکثر هغه فلمونه دي یا د کرکټ میچونه دي. او د دغه خلکو سره چې لیپټاپ یې هغه سره په بیګ کې پروت وي، چې کوم ځای ته روان وي هغه لیپټاپ ځان سره وړي، د هغې نه فایده اخلي، په هغې کار کوي، په هغې مخکې ځي. نو جوړ کړی هغوی دی او هغوی په طریقې استعمالوي، او موږ سترګې زموږ سرې شي، اوښکې ترې روانې شي، او دا موبایل موږ مخې ته نیولی. چا سترګو نه اوښکې نه وي تلي چېرته؟ ځان داسې ننګاره کړي چې موږ ټول موږ خو پکې نه یو. کټ کې چې پروت یو په توره تیاره کې موبایل ګوري، سترګو نه اوښکې نه ځي، دا سترګې سرې کېږي نه، او څه پکې ګوري؟ بیان اوري؟ نه، ډېر لږ پکې دي چې بیان اوري، ډېر لږ دي چې فایدې خبره اوري. او هغه بیان کې تا ته دا ویلی کېږي چې په طریقې ګوره، نو کېدی نه شي چې دی د بیانونه اوري او دی د بې طریقې موبایل ګوري. یا د ډاکټرانو خبرې زه کله کړې دي، بعضو ډاکټرانو دا ویډیوګانې ګورم، خصوصا د ډاکټرانو. دې بیماریانو نه سړی ځان خبر کړي، ښایي چاله فایده ورکړي، په خپله حفاظت کړي. او دې عربو ډاکټرانو ویډیوګانې چې ګوري سمې چلېږي، او زموږ د پښتنو هغه چې راشي هغه په ډېر مشکله 100 کسانو کتلي یا 200، هغه 100-200 هم د دې فیلډ کسان دي، ډاکټران یې اکثر. نو هغو ورته لاندې لیکلي ډاکټر صاحب ډېره مننه، او ډاکټر صاحب شکریه، او ډاکټر صاحب دا. او ډاکټر صاحب غریب چا ته لګیا ته دیوال ته لګیا ته داسې قوم ته لګیا چې هغوی د لیونو ویډیوګانې ګوري، هغوی د ډمانو ګوري، هغوی د اجراګانو ګوري. ته ساده سړی راغلی پښتنو ته د صحت مسلې بیانې، انجینیر لګیا دی یا ساینسدان لګیا دی یا بل. دا قصه خو موږ ټوله دوی ته پرېښودې ده، د علم مسله موږ علماو ته پرېښودې ده. دوی پوه شه او دین پوه شه، ډاکټر پوه شه، ډاکټري پوه شه، انجینیر او انجینري پوه شه. همه او تا به څه کوو؟ موږ به ډوډۍ خورو، کلو وشربو، ښه دب کې روټۍ خوره، او بیا پسې شهوت پوره کوه،
او بیا پسې نسوارو چونډې ولګوه او بیا موبایل ګوره. د یو سړي په دنیا کې دغه مقصدي څومره تاواني دی که نه؟ ګټه یې وکړه که تاوان یې وکړو؟ زما ستا ژوند محدود ژوند دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې امت د خلکو اکثر عمرونه به څومره وي؟ شپېته نه اویا منځ کې دي. اصل دا دی چې زمونږ عمر به څو وي؟ اصل شپېته نه اویا منځ کې وي. یعنې دا یو عمر زمونږ دی، الا چې مخکې څه حادثه راشي یا څه خبره راشي او بیماري راشي او الله لیکلي دا سړی مړ شو. نور دا دی چې یو ماشوم پیدا شو نو دی به څو کاله عمر تېروي؟ شپېته نه اویا منځ کې به تېروي. کیدای شي مخکې مړ شي، خو دغه اصل نه جدا نور قانون دی چې شپېته نه اویا منځ کې به دی ژوند تېروي. زه زما او ستا ژوند شپېته اویا شو. دا شپېته اویا کاله ځان ته څه مخې ته یو پلین کېده، یو خطه کېده چې زه به په دې ژوند کې شپېته کاله عمر که زه تېر کړم نو زه دا کول غواړم. که زما اویا کاله عمر شو زه دا کول غواړم. لازم نه دی چې هغه د دین سره تعلق ساتي. د دین سره خو ډېر اوچت اعمال دي. د دنیا سره دې تعلق ساتي خو څه خو وکړه که نه؟ څه توره خو ووایه، څه کارنامه خو وکړه که نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. غلطې مې خبرې وکړي که صحیح؟ بخښنه در هم نه غواړم که خفه شوي. بخښنه به تاسو غواړئ ځکه چې کار هم غلط دی. یو ناصح نصیحت کوونکی هغه د خلکو نه بخښنه نه غواړي چې یاره ما ستاسو خیرخواهي وغوښته، نه بخښنه هغه نور به غواړي. ان اريد الا الاصلاح، زما مقصد صرف اصلاح، نور پکې زما څه مقصد نشته. که تاسو دغه خلک ګورئ دا کوم چې ته ما یاد کړو ګورئ ما له به څه نقصان راکوي، او که نه یې ګورئ ما له به څه فایده راکوي؟ خپله فایده خپل نقصان، او ښه پوهېږئ په هر څه باندې. نو خبره مې دا کوله چې یو هغه ځوانان وو اصحاب کهف، هغوی چې کله د غار ته تلو نو دا دعا